السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند او په خپلو چارو کې بریالي وای. ملګرو د ژمنې سره سم مو نن درته په دې ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه کولی شو د فیسبوک اکاونټ په مکمله توګه ډیلیټ کړو، یعنې داسې یې له منځه یوسو چې زموږ تیر پوسټونه هم په راتلونکي کې څوک ونه ګوري. ویډیو مکمله وګورئ او طریقه زده کړئ. له دې نه مخکې زموږ چینل که چا نوي سبسکرایب چینل د سره سبسکرایب کړئ، د بیل نشان ووهئ او ویډیو لایک کړئ تر څو نورو ملګرو ته هم ورسیږي. دوستانو د دې کار د ترسره کولو لپاره به لومړی فیسبوک راخلاص کړئ او د هغې نه وروسته به په دغه درې لیکو کلیک وکړئ. کله مو چې دغه درې لیکې کلیک کړئ، هغې نه وروسته به سیټینګ ان پرایوسي باندې کلیک وکړئ او بیا به پرایوسي شارټ کټ باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې کلیک وکړو نو په دغه صفحه کې به لاندې راشئ. دلته په دغه ځای کې په دغه ډیلیټ یور اکاونټ ان انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ، یعنې خپل اکاونټ او معلومات مو ډیلیټ کړئ. ښه ملګرو، ډیاکټیویټ اکاونټ، ډیلیټ اکاونټ موږ غواړو چې دغه اکاونټ په مکمله توګه ډیلیټ کړو، نو دغه به چیک مارک کړئ. د هغې نه وروسته به کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیشن. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې خپل د فیسبوک اکاونټ په مکمله توګه له منځه یوسئ. نو زه نه غواړم چې خپل اکاونټ مې ختم کړم، نو کینسل کلیک کوم. او که تاسو چېرته غوښتل چې اکاونټ په له منځه یوسئ یعنې ډیلیټ یې کړئ، کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیشن په دغه به کلیک وکړئ. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ په مکمله توګه له منځه یوسئ. د ویډیو کتلو څخه مو مننه. ښه وخت او ښې شیبې ولرئ. په مخه.